د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې د ټرمپ د حکومت سیاست به دغسې لکه اوس چې امریکا کوم سیاست د افغانستان په تړاو لري. وایي چې دا د امریکې دپاره تر ټولو ښه چانس و چې له جګړې څخه مو ځان ویست. بیا نه غواړو چې په جګړه کې ښکیل سو او وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې د امریکې دښمنانو غوښتل چې له دغسې وضعیت څخه ګټه پورته کړي او موږ ښکیل وساتي. دا په داسې حال کې دا خبرې کیږي چې یو شمېر د ټرمپ په راتګ سره په دې خوشحاله دي چې بیا به امریکا افغانستان ته راځي او جګړه به کوي. بل خواته اسلامي امارت وایي چې موږ د امریکې په شمول له هر هېواد سره غواړو چې اقتصاد محوره اړیکې ولرو او ښه روابط ترسره کړو. د نن شپې پروګرام مو پر همدې موضوع ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د سیمه ییز او نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محمد عمر نهزت، بل میلمه راسره سیاسي او حقوقي شنونکی ښاغلی حبیب الله جانبدار او راسره د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر عبیدالله برهاني ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راست پروګرام ته. برهاني صاحب، تاسو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د وزیر د خبرو په اړه څه وایاست؟ سلامونه ستاسو دواړو محترمو قدرمن میلمنو او اوریدونکو لیدونکو تخنیکي همکارانو او ټولو هیوادوالو ته. وعلیکم السلام. د امریکا متحده ایالاتو د اوسني خارجه وزیر بلینکن څرګندونې په دې معنا دي چې د دوی د تقریبا د یو څو مودې نه راپدې خوا د دواړو ټیمونو چې دا پخوانی ټیم د سپینې ماڼۍ واکداران دي او که راتلونکي تقریبا یو اونۍ ورته پاتې ده یا دوه نیمه اونۍ ده په شلم تاریخ باندې د بل ټیم سره دا مشورې تقریبا د دواړو ترمنځ او یا هغه همغږي ده چې د ټیم دا په دې معنا ده. په دې معنا بله چې ورته ګوري د مؤسساتو لخوا نه چې کومه ستراتیژي د منطقې لپاره جوړه شوې ده، په هغې کې طبعا د چین هغه په ټوله لحاظو باندې هغه اساسي نقطه ده د چین د پراخ نفوذ د مخنیوي، که هغه په اقتصادي لحاظ او که په سیاسي لحاظ او که په نورو باندې وي. پر دغه اساس باندې که چیرته ورته په دې تناظر کې سړی ګوري نو د څرګندونې په دې معنا دی چې دواړه که چیرته جمهوریت پاله دي او که دیموکراسان دي په ټوله کې په ستراتیژۍ او د اهدافو د لاسته راوړنو کې کوم اختلاف نه لري. دوی دواړه برهاني صاحب، تاسو ویل چې مشورې روانې دي. مشورو کې څه ویل کېږي چې باید څه وکړي دوی د افغانستان په تړاو؟ دې نقطې ته راتللم چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د ستراتیژۍ چې د امریکا متحده ایالات د ټولې منطقې لپاره ده او د هغه اهدافو د لاسته راوړنو لپاره کوم اختلاف د نظر نشته، اما اختلاف د نظر د دواړو ټیمونو د هغه تطبیق په اړوند باندې دي یا هغه تکتیکونه یا هغه وسایل چې د داسې ستراتیژۍ د پلي کېدلو لپاره په منطقه کې او د هر د دې وړو هیوادونو رول په دې کې د هغه څه دي چې په دې کې به تقریبا په دې تفصیلاتو کې به سره اختلاف ولري، اما په ټوله کې ستراتیژي چې د مؤسساتو لخوا نه جوړیږي د هغې کې کوم اختلافي نظر نشته دی. دا چې د افغانستان په اولویت کې طبعا قرار نه لري ځکه چې د جو بایدن اداره د ټرمپ د ادارې لپاره ډېرې لویې ستونزې پرېښې دي او د لویو ستونزو څخه د منځني ختیځ لویه ستونزه ده، د اوکراین موضوع ده، د روسانو سره موضوعات دي، د تایوان موضوع، دلته ډېر زیات موضوعات دي چې په ډېر کړکېچن حالت کې. برهاني صاحب، کله چې د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې دغه سیاست چې اوس جریان لري دا به ټرمپ تعقیبوي، نو فکر نه کوي چې هغه مسایل هم چې په منځني ختیځ کې ده دا به په همدې رقم ټرمپ تعقیبوي؟ د منځني ختیځ په هکله باندې به هغه څه نه وي چې پخوا و، ځکه په منځني ختیځ کې د امریکا متحده ایالات څه غوڅه ستراتیژي معلوم هم نه وه او که ستراتیژي په هغه لحاظ باندې اخلي چې په یو لوی کیاس او په ګډوډۍ ته تمامه شوې ده او هیڅ لاسته راوړنه هم نه لري، او بلکې هغه ائتلافي هیوادونه چې د امریکا متحده ایالات سره د منطقې دپاره
په پراخه لحاظ باندې ډیره په اوږده کچه تاریخي لحاظ باندې دوی سره ولاړ او هغه هم د دوی نه تقریبا ډیره تر حده پورې خفه دا که د افغانستان موضوع ته راځو په مشخصا نو د افغانستان په موضوع کې به ډیر په کلي لحاظ جوهري لحاظ اختلافات نه اوسېږي اما دا ده چې ټرمپ یو قاطع برهاني صاحب ټرمپ به څه ډول سیاست ولري د افغانستان په تړاو همدا نقطه مې وضع کوله چې ټرمپ به د پخوانۍ ادارې ځینې موارد تعقیب کړي هماغه پڅه تعامل چې ورته خلک وایي یا ښکیلتیا د افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د اهدافو یا د ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب مسله ده ستراتیژیکو اهدافو مسله ده دا هغه څه دي چې دوی به تقریبا نه په افغانستان کې د منطقې کې دا تعقیب کړي اما دا امکان لري ځکه چې کله کله د ټرمپ په اداره کې یا ټرمپ خپل شخصیت داسې دی چې کله کله یو دم خپلې پالیسیانې په ډیر چټکتیا سره بدلوي نو دا امکان لري چې دوه امکانات زیات یا دا دی چې طالبانو سره د تعامل د دروازې د خلاصون لپاره نوې هڅې پیل کړي او په دې کې تک امکان دا لري چې د منځني ختیځ قوي هیواد د خپل سعودي چې په دې وروستۍ کې دوه ستراتیژیک قوي ګامونه واخیستل یو په افغانستان کې سفارت بیرته خلاص کړ او د سوریې سره په پراخه نظر په یو متوازن شکل باندې هلته سیاست په مخ په وړاندې بوځي دا هغه څه دي چې امکان دا لري چې سعودي د یو نوي انیشیټیو ابتکار یا د نوښت په اساس باندې د ټرمپ د ادارې سره همغږۍ سره دلته یو څه نوي تغییرات یا اصلاحات د غوښتنه وکړي مننه کوم جانبدار صاحب تیر 20 کاله د امریکې دپاره څه ډول یو درس و افغانستان د لوی او بخښونکي خدای په نامه علیزه صاحب تاسو ته ستاسو درنو میلمنو درنو لیدونکو ته سلامونه او احترام وعلیکم السلام څنګه چې پوهیږئ دغه ستر قدرتونه دوی د تیرو کړنو نه لازم درسونه نه اخلي د علت دا ده چې کوم طبقات یا کوم ډله چې په واک کې هغوی د همغه مهال د امکاناتو متناسب یو سیاست غوره کوي سیاست ریاضي نه ده چې دا ثابت فرمولونه ولري بلکې دا یو سیالیت لري او وروستۍ خبره هم پکې نشته نو په همدې دلیل باندې د وضعیت مطابق موضوعګیري کوي او د امکاناتو متناسب دوی اقدامات ترسره کوي بنان تاسو وینئ چې په افغانستان کې څو واره انګریزان راغله نو ولې دوی دغه تیرو درس واخیست د استعمار دا خصلت ده چې چیرته ګټي او ایجاب وکړي نو دوی دلته اوس جانبدار صاحب کله چې امریکا غوښتل بوج چې افغانستان باندې راسي هغه پیښه چې وسوله بیا مشورې اخلي د روسیې د انګلستان او بیرته بیا د دوی خپل تشویشونه څه چې وو چې باید له هغه سره مخ نسي هغه په نتیجه کې څه ثابت سول هغه وړاندوینې چې روسیې کړې وه امریکې ته یا هم انګلستان او یا هم دوی کوم تشویش چې درلود له افغانستان څخه ډېره عمده پوښتنه ده ګوره موږ درې تجربې لرو په معاصر تاریخ کې د ویتنام جنگ د روسانو راتګ افغانستان ته او بیا 20 کلن جنگ د امریکانو په افغانستان کې یعنی د دوی عملکرد مرتبط د دوی له امکاناتو سره اوس که مثلا امریکا د دې امکاناتو لري چې چین دوی سره رقیب نه وي بلکې تابع او د دوی په اموالو تعرفه وزنه کې دوی تحمیل کړی چې دا شی روسیه هم پرمختللې سلاو نه لري خو دا کار کوي کړي لیکن چون امکانات نشته نو جهان ویشلی ده او رقابتونه ادامه لري پس د هر زبرځواک د خپلو امکاناتو مطابق عمل کوي دوی سره دا مهمه نه ده چې پرون یو غلطي کړې ده نو نن څنګه کوي پرون هغه امکانات درلوده چې راغله هلته وجنګېده نور دوی د اقتصادي لحاظه ورته دا جنګ ګټور نه و او د تلفات زیات و خپله په دې اعتراف کوي په خپل شکست و په خپله ماته باندې بنان دوی به بیا دغسې په ساحه کې د امکاناتو نه لري چې په 1 لک پوځ پیاده کړي ولې لکه د ایمن الظواهري
له منځه وړل، یا مثال د اسرائیل له خوا نه په ایران کې ځینې خاص عملیات د دغه امکانات لري دوی چې وخت نا وخت کولی شي خپل مخالفین تهدید کا، خصوصا په غریبو هیوادو کې چې دوی پرمختللې سلا نه لري، نو دغه ډول هغه خپل اساسي مخالفین د منځه وړی شي. او یا مثلا جانبدار صاحب دغه نتیجه چې باید دوی ترلاسه کړې وای وروسته له 20 کلو څخه هغه باید څه وایي امریکایي چارواکو ته؟ نتیجه خو څنګه چې د دوی دلخوا هغه په لاس نه راوړي، ځکه چې دوی دغه خپل تیښته یا فرار شکست ګڼي، ماته یې ګڼي. ولې د ما شخصي نظر دا ده چې دوی د کړکېچ په ایجادولو سره په جنوب د اسیا کې او د چین ته او روسیې ته په نږدې ساحه کې د زمان ضایع کولو لاسته راوړنه درلوده. یعنې په دې معنی چې د دې سیمې د انکشاف مخنیوی وکړو. که دلته انکشاف صورت نیولی وای، طبیعي خبره ده چې د چین او د روسیې او د دغه تمدني حوزې اقتصاد غوړېده او په دغه صورت کې د دوی رقیب پیاوړی کېده. یعنی د دغه انکشاف مخنیوی وکړو په ظرف د 20 کلو کې لږ تر لږه دغه ضربه یې د منطقې ته ورکړې ده. مننه کوم. نوزاد صاحب کوم اقدامات باید نوی ترسره سوي د امریکې لخوا د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې چې نن دوی له دغسې یو زیان سره نوی مخامخ چې خپل اعتراف کوي؟ تشکر. به نام خداوند یکتا و حسیساز با ادای احترام به شما میهمان محترم در بس، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان عزتمند. و علیکم السلام. مردم افغانستان در مراحل مختلف تاریخی درس دادین به اشغالگرا. امیدوار هستم که اشغالگرا در 3 مرحله درس اساسی از افغانستان گرفته باشند. یک مرحله وقتی که انگلیس ها افغانستان اشغال کردن، مردم افغانستان تک مردم افغانستان که هیچ فردی بار ما گفتیم در شکست انگلیس قهرمان انتزاعی نیست. تک مردم افغانستان، هم اقوام افغانستان، او تو کسی زنی که نان پخته کرده و کسی که قلم گرفته و کسی که سلاح گرفته، همش قهرمان بودن. انگلیس شکست دادن. ما بعدش روسا را هم قسم کل مردم افغانستان قهرمان هستند، شکست دادن. و با تعقیبش امریکا را و متحدینش. غرب و استعمار باید درس گرفته باشه از این شکست های پشت در پشت. کدام کار را نباید میکردن که کردن؟ خب کاری که لازم بود نباید نمیکردن که کردن، اثراتش تا هنوز باقی مونده. از بازی بزرگ تا جنگ سرد، از جنگ سرد تا پس از جنگ سرد. یعنی افتراق اجتماعی سیاسی در افغانستان توسط عمال نابکارشان در مراحل مختلف تاریخی در افغانستان تجدید کردن و امروزا وجود داره. کدام مسائل بود اگر واضح بسازن که امروز اعتراف میکنه خود وزیر خارجه امریکا که دیگه ما نمیخوایم دخیل باشیم در جنگ؟ خوبی عوامل داخلی و خارجی داره. اولی که در امریکا، کشور امریکا نظامش یک نظام سیستم محور است. نقش افراد اشخاص چندان تاثیرگذار در صورت داخلی و خارجی نیست. صرف پروسه را تندکن میتونه بکنه در اونجا. و گپ دومی که نو نظامش ریاستی است و پارلمان هم نقش خود داره، نهادهای دیگه نقش خود داره اینجا. در طی همین ماه اخیر اگر یک پرش تاریخی داشته باشیم بعد از شکستشان، طی ماه اخیر پیش از اینکه ترامپ حضور پیدا کنه زمام امور به دست بگیره، کیدار مریض حرکت کردن مقامات و زعامایشان. ترامپ پیش از رفتن، پیش از اشغال کرسی هشدار میده، هم به عراق، هم به ایران، هم به حوثی‌ها، هم به یمنی‌ها، هم به حزب الله و هم حتی با بسا علاقات دیگه که امروز در ایران، در سوریه مشکلات خلق کردین و هم در افغانستان، هم در عراق هشدار میده. در کانادا حتی میخواد که دزرازی باید بکنه، در پاناما دزرازی میخواد بکنه. یعنی سیاست تهاجمی رو میخواد دنبال بکنه پیش از رفتن به کرسی. خب رئیس شورای امنیت ترامپ که هنوز کرسی رو اشغال نکرده، او هم میگه که زمان آن فرسته که ما به سرنوشت جهادیای افغانستان و عراق و سوریه برسیم. ببینید او هم هشدار میده. از طرف دیگه سخنگوی پنتاگون و سخنگوی وزارت خارجه چندی قبل از ابراز نظر وزیر خارجهش اونا ابراز نظر کردن و گفتن که اگر منافع امریکا ایجاب بکنه با توریستا هم تعامل میکنه. ببینید این یک نوع بازم برمیگرده به تهاجمی امریکا، پشت منافع خود میگرده، در منافع دیگر پیش طور قابل قبول نیست. و امروز وزیر خارجهش میگه که
ما نمیخوایم تجربه تلخ تکرار بکنیم، نیرو نداریم، امکان نداریم، نمیخوایم در افغانستان ما اما اینجا واضح میسازه، میگم مسائلی که در کمپین انتخابات گفته شده امکان نداره که باید شوه، او فقط به خاطر کمپین است و اعتماد مردم است. خو ایره تاریخ ثابت میکنه که ترامپ کدام را دنبال میکنه، ولی باز من تکرار میکنم که در سیاست خارجی امریکا در قبال جهان هنوز تغییر نامده. یعنی میخواد که نقش اجماعیش وزیر خارجه امریکا میگه خطرات است که ما نمیخوایم دوباره دچارش شیم. مثلا دیگه ما نمیخوایم در جنگ ما دخیل باشیم. در این خود شک وجود نداره که حتی ترامپ هم مطرح کرد که دیگه من هزینه جنگ نمیپردازم، به اروپا هم فشار وارد کرد که اگر شما علاقه دارین در چوکات ناتو جنگ بکنین، هزینه‌اش شما به شکل متوازن تقسیم بکنین. این قبلا وجود داشته گفته. و حتی تو طرفای گمرکی را اگر کالای مورد نیاز از امریکا نخرن هم بالا گم میبرم. این فشار را وارد کرده در اینجا. اما دیده شود که وقتی ترامپ کدام استراتژی دنبال میکنه. یک مسئله دیگر میگه که در جنگ ما در افغانستان که داشتیم، دشمنای ما میخواست که ما به می شکل باید دوام پیدا کنه تا از ما منافع خود به دست بیارن. در این خو هیچ شک وجود نداشت. بار ما گفتیم که وضعیت جهان انارشیک است. امریکا نقشش در حال افول است. امریکا میخواد که با رویکردهای محافظه‌کارانه هژمونی حفظ بکنه با متحدینش، ولی همتاهای روسی و چینیش در چوک شانگهای و کوشش میکنن که جهان یک قطبی به چند قطبی تبدیل کنن، نظم جدید به وجود بیارن. و روشن پس که هر کس کوشش میکنه که در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چالش بر رقیب خود میگن در جال بند مانده بودیم که اگر ما خدا نمیکشیدیم این مسئله دوام پیدا میکرد، نتیجهش برای ما درست نبود. خوب، عوامل بیشمار در رابطه با خروج امریکا از افغانستان وجود داره که از افغانستان برآمدن. اولی که هزینه جنگ نمیتونستن بپردازن، دومی که درگیر جنگ در اوکراین شدن در اونجا، سومی که برنامه‌شان در رابطه با خاورمیانه که اون پشت در پشت داره عملی میشه در اونجا هم مطرح بس بده. و دیگه ای که مردم افغانستان علاقه‌مند نبود که امریکا در افغانستان باید باشه و حکومت فاسدی که به گردای مردم بار بود، اون نمیتونست امریکا را تو دیگه بیش در افغانستان نگاه بکنه. او هم قادر به دفاع از امریکا نبود، نمیتونست که از امریکا دفاع بکنه، نمیتونست که بیشتر لابیگری به امریکا بکنه. این اول. و از طرف دیگه قلم و قدمی که مردم افغانستان برای امریکا برداشتن، صاحب نظرهای سیاسی، اعضا هدفدار با قلم، ولی کسای دیگه هم مثل طالبا با قلم. این هم فشار دیگه بوده که امریکا ناگزیر شد که اول بیشمار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باعث گپ شد که امریکا افغانستان ترک بکنه، از افغانستان برنامه‌ریزی کنه به خاطر ابقای هژمونی خود در سطح جهان. یک مسئله دیگه که با کامیاب شدن ترامپ بعضی از چهره ها خوش به این بودن که ترامپ به افغانستان می جنگ میکنه و ما از ما پشتیبانی میکنه. حالی که وزیر خارجه امریکایی گپ میزنه، اونا چی وضعیت خود داشتن؟ ما با دو تا دیدگاه کاملا مخالف هستم. اولی کسایی که علاقمند هستند که در افغانستان جنگ به وجود بیاید، منافعشان تامین شود. ما جنگ سپری کردیم. مردم افغانستان، تک تک مردم افغانستان از جنگ خسته شده، دیگه نمیخواد که فرمول ختم برون افغانستان از مجری جنگ دریافت بکنه. با از طریق گفتمان‌های حقوق محور میشه که ما به ختم برون پایان بدیم. نه، جنگ راه حل نداره و جنگ راه حل نیست و مردم افغانستان قبول نمیکنه و هر کسی که علاقه‌مند است داخل و خارج کشور او را مردم استفراغ کرده و استفراغ میکنه. بر قماشه که تعلق داشته باشه، بر قوم، سمت و نژاد و مذهب حزبی که تعلق داشته باشه، مردم خسته شده. و اگر به دومی که مردم افغانستان انزوای سیاسی را قبول نمیکنه که امروز ما در انزوا قرار داریم، این روی کرده امارات اسلامی هم قابل قبول و مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان میخواد که در قدم اول با خود کنه، در قدم دوم با کشورهای متمدن و منطقه، سوم همسایه، سوم منطقه، چهارم جهان. حق داره مردم افغانستان که با خودم، با منطقه، با همسایه‌ام زندگی کنه. از انزوا باید ما براییم. نمیتونیم که در حالتی که جهان دیکته شده ما در انزوا سیاسی باشیم. بنان روی کردی که امروز امارات اسلامی یک قسمتی از روی کردشون هم به مردم افغانستان قابل قبول نیست و کسایی که علاقه‌مندی به جنگ هستند، چک به جنگ میکنن، او هم قابل قبول نیست. هر دو باید در روی کرده خود تغییر باید بیارن. تشکر. برهانی صاحب، جګړه د امریکای کومې ګټې له خطر سره مخامخ کوي که چیرې ټینګار په دې کې چې باید جنګ وسي؟ ګوره، جنګ او د نه جنګ دواړو مسله چې ده دا د مرحلې پورې ارتباط لري. جنګ په خپله د امریکا متحده ایالاتو په نورو دنیا کې دا خپله د یو اقتصاد لپاره تقریبا د اقتصاد هغه ارټ چرخی چې
اقتصاد پکې ښه کېږي، د کې ډېرې زیات وسلې خرڅېږي، بازار جوړېږي. نو جنګ داسې نه دی چې همیشه دپاره تاوان کې دی. هغه جنګونه چې په دا وروستۍ کې شوي ده، که د افغانستان کې او که د عراق کې، دا د امریکا متحده ایالاتو د اقتصاد لپاره بد شګونو. اما په نورو وختونو کې خو چې ورته ګوري د جنگ پرداخت یا د جنگ بیا نور څوک ورکوي. جنگ په خپله د اقتصاد لپاره یو بهترینه خزینه ده یا ګزینه بلل کېږي. زه به داسې راشم یو بلې جملې ته چې ووایم چې امریکا څه غواړي، دا باید سړی واضح وباید. هغه دا دی چې امریکا د ټرمپ په اداره کې نوې ستراتیژي به جوړه کړې ده او مؤسسات روښانه جوړ شوي، دوی ترمنځ باندې مشورې پرې روانې دي نهایي کولو لپاره. اما د وخت د ټولو متغیراتو سره سمه دا ستراتیژي ده، داسې نه ده چې دا ډېره پخوانۍ ده یا پخوانۍ استراتیژي نه، بالعکس دا به نوې ده. دویمه مهمه نقطه چې دوی لپاره د هغه دا ده چې په افغانستان کې منطقه کې د منافعو د خوندیتوب مسله ده. دریمه نقطه چې سړی ورته غوڅه باندې چې امریکا ته مهمه ده، هغه امنیتي مسایل دي چې په غوڅه باندې د دوی د ټیم نه، د ټرمپ د ټیم نه په واضح ویل کېږي چې د داعش یو خطر یا تهدید دی. او دا هغه یو مشترکه نقطه ده د دواړو اوسني واکمن نظام او د امریکا ترمنځ چې پخوا هم امریکا په هغه وخت کې حضور لرلو او دا امریکایانو په خپله په نیویارک ټایم او نورو ټولو کې لیکلي وو چې طالبان یوازینۍ ځواکمنتیا د دې لرلوده چې په شرقي مناطقو نه ټول د داعش لمنې ورټولې کړي. نو دا کېدلی شي د یو بله ستراتیژیکه نقطه د تعامل یا د ګډې ناستې اوسیږي. دریمه نقطه چې دوی لپاره مهمه ده هغه دا ده چې که د ټرمپ اداره غواړي چې رښتیا هم د افغانستان سره ولو که په اولویت کې ډېر قرار نه لري، نو هغه به دا وي چې د دوحې د تړون لپاره د اعاده د نظر وکړي چې په دې کې هغه تخطیانې چې کومې شوي دي او کومې اشتباهات شوي دي او یا د سره کتنه په دې کې وشي چې څه قسم ته وکولی شي د عملي کې. دا د دوی لپاره مهم شیان دي. برهاني صاحب، دلته اوس دوه نظره وجود لري. یوې خواته د افغانستان د دوحې تړون امتیاز ټرمپ ځان ته ورکوي چې دغه د ده په وخت کې اوسو، بل خواته بیا اوسنی د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې دا د بایډن کامیابي و لاسته راوړنه وه چې موږ له جګړې څخه ځان وایست. په دواړو خبرو کې دومره خاص تناقض نه لیدل کېږي. بایډن دا پروسه شروع کړې وه په کلکه هوډ باندې، اما کوم چې په بایډن ټرمپ شروع کړی و، اما بایډن باندې دغه دا و چې غیر مسؤلانه د افغانستان نه راوتل او دلته به ډېرې ځینې نقطې رامنځته کړی شي. زه هغه څه غواړم چې مونږ ته څه پکار دي. یعنې دلته یو مشکل دا دی چې مونږ فکر کوو چې باید ټرمپ که راځي نو مونږ سره به کوم تعامل کوي او یا نور ادارات به څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم د دې نه پرته دا ده چې ته باید په خپل کور کې څه هغه څه وکړې چې خلک دې ته مجبور کړي چې تا سره تعامل وکړي، نه دا چې ته خلکو ته سوال کوي چې ما سره د تعامل لاره خپله کوي. دا خو موږ تقریبا په ډېرو سترجو وکړه د داخلي مشروعیت لپاره چې خلکو دغه د تعامل لپاره مجبور کړي. هغه دا دی چې د خلکو په افغانستان کې د ارادي د تمثیل یو میکانیزم باید رامنځته شي چې هغه علاقل خلکو په تصمیمونو کې ځای ولري. او دویم دا دی چې د ټولنیز انصاف یا عدالت رامنځته کړی شي، د یو ملي توافق په شکل باندې داسې بېلابېل تقریبا په کور دننه میزونه جوړ کړی شي یا ډایلاګ وکړی شي چې تر څو د ځینې هغه طرفونو سره چې په افغانستان کې نه جګړه او د افغانستان ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمن دي، د هغوی سره علاقل خبرو اترو ته کینی. دریمه دا ده چې دلته باید شفافیت اوسیږي. دلته درې کاله تیر شو، ډېر طرفونو په ډېرو وزارتونو کې ناغړتیا کړې، هیڅ قلمه محاسبه نشته دی. یعنې دغسې او آخري نقطه چې کوم یو د خلکو د نړۍ ته تعامل ته د کوي مجبوري، هغه دا دی چې د خلکو
غوښتنو ته باید ځواب ویل شي چې تر اوسه پورې داسې ځواب نه دی ویل شوی. دا هغسې دي که چېرته دا رامنځته نه کړی شي نو بیا په هماغه پس تعامل به روان وي. د خلک د دې تعامل یا د ښکېلتیا نه د هغوی د خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسېدلو مسله ورسره مطرحه ده. افغانستان هېڅ مطرح نه دی. مننه. جانبدار صاحب، د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر په خبره کې یوه هم دا وه چې موږ په تیرو 20 کلو کې په جګړه کې ډیری امریکایان له لاسه ورکړي، نور موږ امریکایان نه لرو چې قرباني کې ځان یا هم له لاسه ورکړو. په دې اړه څه وایاست؟ علیزی صاحب، یوه خبره ډیره څرګنده ده، هغه دا چې د قواو آرایش د منطقي او نړۍ په سطحه بدلون موندلی. تاسو وینئ چې روسان په راکټي اسلحه کې د امریکې او نیټو نه په دې وروستیو کې خپله تجربه وکړه، په اوکراین کې مخته دي. یعنې په دې معنی چې امریکا بیا د دې لښکرکشۍ ظرفیت نه لري چې زموږ سیمې ته راسي یا خدای ناخواسته په افغانستان باندې بیا حمله وکړي. دغه امکانات د دوی چې دي اوس محدود دي او لا ورته په زیات ضرر تمامیږي. او بل دا ده هر قوت چې ماته وخوري، شکست وخوري، هغه یو ډېر وخت ضرورت لري چې بیرته دغه مورال احیا سي، دغه لوژستیک برابر سي. یعنی امریکا په دغسې یو موقعیت کې نه ده په سایکولوژیک لحاظ، د منافعو له لحاظه او د استراتیژۍ له لحاظه چې هغه د بیا د یو ډلګۍ په دفاع کې افغانستان ته لښکرکشي وکړي. دا خواب است و خیال است و محال. یعنی هغه مافیایي کړۍ چې له افغانستانه تښتېدلي، چورې کړی، چپاوې کړی او هره دروازه ټکوي چې افغانستان کې بیا د جګړې اور بلکې د هغوی مخ به په تیږه لګېږي او هیڅ دا ممکنه نه ده چې دوی د داسې جبهات پرانیزي چې هلته کومه ساحه ونیولی شي. او داسې تبلیغاتي جګړه ده. افغانستان اوس الحمدلله پیاوړی حکومت لري، سوله تامین ده، امنیت تامین ده، مګر څنګه چې دوستانو ویلې هغه د تشریفات د مشروعیت تشریفات باید ترسره شي، د مکاتبو دروازې باید خلاصې شي او په داخل د هیواد کې د خلکو سره د نږدېوالي یو میکانیزم باید وجود ولري، تفکیک د قوا باید وجود ولري، حقوق باید رعایت شي. دا هغه مسایل دي چې دا وخت اخلي او دې ته زه فکر کوم چې طلبای کرام هم ژمن دي بالاخره به همدغه شان عملي کوي، ځکه دا د ملت غوښتنه ده. مګر نور د تجاوز جرأت نه امریکا کوي نه کوم بل هیواد کولی شي. او غټ تغییر دا راغلی چې په منطقه کې نور د پاکستان نقش صفر ته تقرب کړی، ځکه امریکا اوس د هندوستان سره په تعامل کې ده او هغه ورته ډیر ارزښت لري. او زمونږ په ضد باندې چې څومره توطیې او پروګرامونه د جګړو جوړیږي یا کېدل او یا اوس اشتیا موجوده ده، هغه د پاکستان د خوا نه تنظیم جانبدار صاحب، دلته د ټرمپ لخوا په وار دا ویل کېده چې په دغه اقدام سره چې جو بایدن وکړله د امریکې اعتبار په نړۍ کې له منځه یوړ. اما د بهرنیو چارو اوسنی وزیر بیا وایي چې موږ له دغه اقدام سره د امریکې نړیوال اعتبار وساتل. په دغه دوو نظرو باندې ستاسو نظر څه ده؟ حقیقت د خبرې خو دا ده چې دغه د دوحې توافقنامه اصلا د ټرمپ په اداره کې تاسو ګورئ چې تنظیم شوی او په کل کې لکه څنګه چې بوراني صاحب ویلې د دوی هغه ستراتیژي چې دي په اوږده مهال کې هغه د مؤسساتو لخوا نه تنظیمیږي. ډېر پکې نقش د یو فرد د سلیقې نه ده، بنان په دواړو حالاتو کې د دوی اعتراف په دې باندې ده چې دوی په افغانستان کې ماته خوړلې او دوی بیا د دې جرأت نشي کولی چې هلته لښکرکشي وکړي او یو استثنایی عملیات لکه مخکې چې ما درته عرض وکاوه چې یا د ډرون له لارې نه یا د یو تروریست د توظیف له لارې نه، لکه چې دغه د مهاجرینو وزیر صاحب په شهادت ورسول، داسې نیم حوادث ممکن تنظیم کړی شي چې هغه په ټوله معادله کې بیا بدلون نشي راوستلی. دغه موجوده حاکمیت به په افغانستان کې تداوم پیدا کړي. د اصلاحاتو لپاره باید مبارزه او مرسته ورسره وشي. دغه حکومت سره مرسته د جو بایدن په اداره کې د افغانستان پر وړاندې په څه باندې 3 کلو کې تېروتنې یا ناسم سیاست څه و چې هغه باید د ټرمپ راتلونکي حکومتداري کې نه وي له افغانستان سره؟ زه فکر کوم چې ټرمپ یو څرګند تعامل ته علاقه ولري، ځکه چې د امریکې ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې دا د دوی په ګټه ده.
یعنی ډیر د دې احتمال شته چې یو مقدار د ټرمپ روش کې هغه پراګماتیک یا د منفعت لټونې میتود باندې د کار کوي او بایدن چې د شکست په داسې حالت کې چې دوی د څرګند او پراخ تعامل لپاره آمادګي نه لري ولی په کل کې دوی یو مدارانه کار اخیسته یعنی په دې معنی چې نه منفي مداخله او نه یو پیاوړی دریځ د همکاري لپاره نو په دغه مابین کې به کجداروبریز یو حالت مخته روان یو د راتلو سره د دې احتمال شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې سي درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم بخیر راغلاست نوزاد صاحب نن چې په دغه پریکړه سره چې د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې موږ له جګړې څخه ځان وایست د امریکې اعتبار مو په نړیواله کچه وساته تاسو په دې اړه څه وایست خب در این شک وجود نداره که امریکا پرستیژ بین‌المللی خودم بعد از خارج شدن از افغانستان عدز داد بار ما گفتیم که نقش هژمونی امریکا در یک مرحله افول قرار گرفته و جهان نمیخواد هژمونی امریکا را فعلا اما وزیر خارجیش میگه که ما اعتبار خود نگاه کردیم با اقدام خب اما اعتباری که در سطح نظام بین الملل برای امریکا حیثیت داده باشه کدام است امروز متحدین امریکا یعنی ناتو اکثر کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستند اونا بی‌باور هستند نسبت به یکی از منافعشان امریکا با هژمونی خود بعد از این دفاع باید بکنه شک و تردید دارن کجدار مریض حرکت میکنن خب ناراض هستند متحدین خودش در داخل خود امریکا نظر واحد در رابطه با هژمونی امریکا وجود نداره که آیا امریکا میتونه هژمونی خود حفظ بکنه یا در این کش قوسای نیابتی استخباراتی خرد و خمیر میشه خب او گپی از ناستن امریکا یا در جای پای انگلیس ها پای ماندن همون کاری که در جایی که انگلیس ها پای مانده بود در کشور ما در جای پای انگلیس ها پای ماندن اما بیخبر از این بودن غافل از این بودن که در جای پای انگلیس ها مین فرش کرده بود مردم افغانستان که امروز پارچه‌شون ساخت همون شکلی که در جای پای انگلیس ها یک بار دیگه بر روسا مردم افغانستان مین فرش کرده بود و امروز برای امریکا حیثیت اعتبار بین‌المللی باقی نماند حتی عمال نابکارشون در افغانستان که همیشه بودن که سروا بسیار غره بودن سرمایه گذاری کردن همونام برشان حیثیت باقی همین مسئله رو واضح بسازین عمال نابکار امریکا که شما گفتین اونا کدام تاوان را به امریکا رساند امریکا چی کرد توسط ازیا در افغانستان عمال نابکار در قدم اول به ما تاوان رساند نگذاشتن که فرایند دولت سازی را ما طی بکنیم ما را چسباندن به مسئله قومی و سمتی و تباری و گروهی همین کار کردن افتراق اجتماعی سیاسی را سه سر ارتجاع مکتب کمونیسم اسلام و کپیتالیسم دامن زدن در افغانستان با ما تاوان رساندن افتراق هنوز هم وجود داره ما را به قوم تبدیل کردن حکومت شبکه‌ای مربوط به 20 سال قبل این کار کردن یعنی از تاریخ گذشته درس نگرفتن تاریخ تکرار کردن امونا هم از گذشته پیش از او درس نگرفتن و آنچه که به امریکا که برشان سپورتشان کرد میلیاردها دلار برشان آورد تنها 2.2 میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کرد امریکایی‌ها که نسبت نبودن پروپوزال برنامه همون اکثرش 160 میلیون پس مسترد کردن اما عناصر فاصله که در برشنا وجود داشتن نتونستن درست استفاده کنن تنها در یک بخش دیگه بخشش باید باشه اینمی عمال نابکار سرمایه امریکا را هم خودشان دزدی کردن هم مافیایی خود امریکا با وا تقسیم کردن دزدی کردن و در این زمان در سطح نظام بین الملل با حیثیت امریکا هم کاملا دتمه وارد کردن امروز امریکا کاملا کل جهان میدونه که اگر دیروز کم و بیش میدونه امروز کل جهان میدونه حتی امریکایی‌ها هم میدونن متحدینشون هم میدونه که جستارهای زعمای امریکایی کاملا پوپولیستی بوده امروز به عنوان زعمای پوپولیست در سطح جهان امروز امریکایی‌ها طور کاملا معروف در اینجا با وصف از که وزیر خارجه امریکا میگه که ما دیگه نمیخوایم در جنگ دخیل باشیم چون تاوان شدیدیم و دیگه ما نمیخوایم تاوان بتیم بخش دیگه که شما گفتین عمال نابکار اونا باز کوشش از این دارن که اینا باور بکنن یا هم پشتیبانی بکنن یا ایمایشان بکنن که جنگ بکنن امروز امریکا اگر باز بالا از او چهره ها باور میکنه و جنگ انتخاب میکنه چی تاوان برشان میرسه خب وزیر خارجه امریکا که در حال رفتن از باید کس دیگه جایش باید بگیره اونا در محور منافع ملی خودشان بازی میکنن
اینی اموال نابکارشان در محور منافع قومی و شخصی خود بازی میکنن. اگر پشتونش است منافع ملی در نظر نمیگیره، به حساب قومی بازی میکنه، به حساب شخصی بازی میکنه، دیدگاهش است. اگر تاجکش است، اگر ازبکش است، هزاریش است، همه این موروی سوخته، فقط منافع خود در بحران میبینن، در وضع انارشیک میبینن، در محور منافع شخصی خود بازی میکنن، در سرانجام قومی خود بازی میکنن، در حالی که مردم افغانستان این منافع قومی و شخصی و گروهی را استفراغ کرده. مردم به او تن نمیده، مردم منافع ملی میخواه، مردم در یک محور میخواه که یک پارچگی ملی به وجود بیاید. بنابراین این در تضاد با روح و روان مردم افغانستان است. با شعارایشان با شور مردم افغانستان هم خوی نداره، هم شعارای امریکایی‌ها و هم شعارای مربوط به امور دیروزشان که دوباره پس به نام حکومت هم شمول چراغ میتن لست میته که یا را پس شامل بساز. این به درد مردم افغانستان نخورده و نمیخوره و یا هم باید بدانند که مردم افغانستان یارت نمیخوره. مشوره‌تان به حکومت آینده ترامپ چی است؟ در قبال افغانستان مشوره‌ای که شما دارین؟ مشوره من است که برای نه تنها به ترامپ، با بازیگرا، همون بازیگرایی که از بازی بزرگ تا جنگ سرد، از جنگ سرد تا پس از جنگ سرد از ما قربانی گرفتن، ما را به حال خود ما ببرن، همه کفایت میکنه که استقلال به ملل متحد بتن، یونیما میتونه از اجراعات نظارت باید بکنه، به مو صلاحیت مستقل بتن، بگذارن که مردم افغانستان خودشان با دستای مبارکشان سرنوشت خود تعیین بکنن، دور از افتراق اجتماعی سیاسی، دور از مداخله، دور از راهکارهای نیابتی استخباراتی و استراتژیک کشور. بازیگرا، هم بازیگرای بزرگ و هم بازیگرای منطقه، هم بازیگرای همسایه، بیرونیا ما را ساخته نمیتونه، ولی قطعا نسخه بیرون درمان نکده و بعد هم درمان نمیکنه. ما را به حال خود ما برن، بستر ایجاد بکنن که بریم به طرف یک گفتمان ملی حقوق محور، ما مشکلات خود ما از طریق گفتمان ملی حقوق محور حل کنیم. همچنان پیشنهاد ما، نظر ما به اموال نابکارشان، اون موراهای سوخته چپ و راستش امی است که همین کفایت میکنه باشن در کشوری که هستن. اگر جرأت دارن به مردم افغانستان بیان هم ابراز نظر بکنن و هم طرح بتن و هم معذرت بخوان از مردم افغانستان، اگر ندارن باشن تا وقتی که حکومت قانون بنیاد به وجود بیاد از مردم افغانستان حساب بگیرن. اونا باز میگن که افغانستان در بحران است، برای زندگی نیست افغانستان، ما چرا بیایم؟ اگر وجدان داشته باشن، این بحرانی که امروز در افغانستان زبانه میکشه، اگر بحران سیاسی است، اقتصادی است، اجتماعی است، فرهنگی است، همه ایجا آیا امارات اسلامی در 30 سال خلق کرده؟ منصفانه بگوییم این بحران است که به میراث گرفته، این بحران عمود نابکارا خلق کرده بودن در طول تاریخ. نه تنها بحران از بین نبردن، خودشون هم در بحران افزونی به عمل آوردن. این بحران خودشون ساختن، بیان دمی آتش بحران خود اگر جرأت دارن بسازن مثل ما در پلی مردم خود باشن. این بحران توسط ما خلق شده. تشکر. درنولدونکو دا ملرو. بیا هم بخیر الاس. برهانی صاحب د ترامپ ادارې ته په اوسني افغانستان کې څه چې جریان لري، کوم څه په ګټه ده چې هغه ته باید متوجه اوسي، هم د امریکې ګټه پکې خوندي سي او هم افغانستان ته تاوان ونه رسیږي؟ ګورئ، د سیاسي حکمت نه او ځیرکتیا نه که کار واخیستلی شي، نو ترامپ د طالبانو سره د اولې مرحلې نه تقریبا په قاطع ډول سره خبرو اترو ته کېناست او تر څو وکولی شو چې دغه معاهده سرته ورسي. اما که چیرته دغه ځیرکتیا وسم وپاللی شي، په دې معنی چې په منطقه کې هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیکو موخو د خوندیتوب مسله ده، د امنیت مسله ده، چې دا مشترک نقطې دي او که ستا ملي منافع په د دواړو سره په یو ځای باندې تعریف کړی شي، نو دا څه مشکل نشته. دریم دا دی چې په منطقه کې هر هغه څوک یا هغه طرفونه چې د امریکا متحده ایالات تهدید واردوي یا د امریکا متحده ایالات په ستراتیژي کې د هغوی د نفوذ د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي غوره شوې ده او یو هغه رول چې افغانستان یې ادا کوي د افغانستان د خپلو ملي منافعو په ګټه کې او درشل کې د هغه څه دي چې سړی کولی شي د دې نه په استفاده سره ډېر څه مخ وړاندې لاړ شي.
اما که چیرته رښتیا هم موږ بیا هم د ځینې هغه ګاونډیو سره یا د هغه طرفونو سره چې د امریکا متحده ایالاتو سره په یا ټکر کې دي یا د هغوی د پالیسۍ سره په همغږۍ نه دي دا هغه څه دي چې موږ به انزوا طرف ته نور هم کش کړي او دا فایده نه لري ګټه هم نشته دا هغه څه دي چې سړی باید ووایي چې د په کور داخل غیر دینه چې د دې ځیرکتیا او د حکمت نه کار واخیستلی شي په کور داخل ځینې دغسې مؤسسات رامنځته کړی شي چې هغه د دولت سازۍ په اساس باندې وي اوس خو یو موقت حکومت ته انتقالي دی ډیفیکټو حکومت ورته ویل کېږي لکن تر اوسه پورې موږ هغه مؤسسات نه لرو د دولت په نامه باندې دي چې رښتیا تاسو سره د یو متبادل احترام یا د قوي اعتبار وړ وګرځي او هغه یو د دولت مؤسسات کې په دولت مؤسسات کې په هر شکل باندې وي هغه دا معنی ورکوي چې د که یو پراخه شورا وسیږي که پارلمان نه وسیږي اساسي قانون وسیږي د خلکو د ارادې د تمثیل ځینې دغه وسیږي دا هغه څه دي چې که تاسو لږ وړاندې د سوریې ته نظر وکړئ سوریې په ډېرو 20 ورځو کې ډېر څه وکړل مسلکي کسان یې وګمارل د مؤسساتو د جوړښت او د راغښتلو خبرې کوي د منطقي د ټولو طرفونو سره یو متوازنې تقریبا سیاست غوروالی کړی دغه څه دي چې باید د سوریې د دې نوې نسخې نه سړی ډېره په استفاده وکړي مننه کوم جانبدار صاحب د ټرمپ حکومت به د پاکستان پر وړاندې څه ډول سیاست لري ځکه چې دلته عموما په دغه دوه هیوادونو باندې بحثونه کیږي او خلیلزاد هم د پاکستان په اړه وایي چې نور وضعیت له کنټروله څخه وتلی دا ډېره ښه د وخت پوښتنه ده او ښه چې مطرح یې کړله ټرمپ به د پاکستان سره جدي چلند ولري ځکه د خپله ویلي دي چې دوی سره دوه مخي کړې ده د دوی منابع ضایع کړي دي او اوس خو دغه د دوربور د دغه راکټونو په ارتباط باندې چې پاکستان یې تجربه کړې ده امریکې خپل تشویش او تعزیرات یې حتی پرې باندې وضع کړل چې دی دغه سلاح د څه موخې لپاره جوړوي او دا امریکې ته پکې خطر ده یعنې په دې معنی چې پاکستان ډېر په مضیقه کې ده د یوې خوا نه د هند چټک پرمختګ او توانمندي او له امریکې سره همغږي او د بل طرفه دغه شکوک او شبهات چې د پاکستان د نیت په باره کې موجود دي او په داخل کې بېنظمي ده نو بنان ټرمپ کوشش وکړي چې فشارونه په پاکستان باندې زیات وارد کړي چې هغه په سیمه کې نور د بې ثباتۍ امکانات د لاسه ورکړي او افغانانو ته یو ښه فرصت په لاس راغلی ده چې موږ وکولی شو د پاکستان سره خپل مشکلات حل کړو او دوی باید نور د بنادرو کې د افغانانو په وړاندې موانع او مزاحمتونه ایجاد نه کړي ځکه چې دا د دواړو په ضرر ده موږ د پاکستان په اړه باندې همیشه ښه نیت درلودلی لیکن د دوی د غلطې پالیسي په نتیجه کې اوس د ډیورند د کرښې په اوږدو کې تاسو وینئ چې وضعیت کړکېچن ده په بنادرو کې دا فضا دوی راوستلې ده او دا ټول د پنجاب د غلط سیاست او د بلوچو او د پښتنو د حقوقو جانبدار صاحب نتیجه ده دلته مجبوریتونه چې وجود لري امریکې ته په افغانستان کې هغه څه ده چې په اساس باید دوی ښه روابط ولري له افغانستان سره او دوی د جګړې پر ځای د تعامل سیاست غوره کړي تاسو وینئ چې ټرمپ ډېر په منفعتونو باندې او یو تاجر پیشه سړی د حساب کوي دوی ته دا په ګټه د امریکې ته چې خپل سفارت په افغانستان کې پرانیزي او دا د اسلامي امارت پرستش ته ښه خبره ده مناسبات باید عادي سي او تاجرات رفع سي خصوصا منجمد پیسې چې دي یا کنګل سوي هغه باید راخلاص سي نو دغه ته امکانات شته چې دوی ضرورت لري چې اول لاس تاثیر ایجادولو لپاره کوشش وکړي او د دوی سفارت په کابل کې حضور ولري او افغانستان سره مناسبات پراخ کړي دا احتمال وجود لري لیکن دا یو طرفه جاده نه ده د موږ له خوا نه هم باید امریکې ته په پخوا چې ویل سوي دي تاکید وشي چې د افغانستان نه بیا هم هیڅ هیواد ته خطر نشته او دا ویلي دي جانبدار صاحب د افغانستان له خوا خو دا په هغه وخت کې چې کله
ترامپ بریالی سو په ټاکنو کې ورته وویل چې موږ غواړو چې د ده له حکومتداري سره ښه تعامل وکړو روابط ولرو. په وار وار دا خبره سوې چې پرونی وضعیت ختم سو، اوس نوي فصل کې غواړو د هر چا سره ښه تعامل ولرو. دغه مسلې ته باید د امریکې لخوا ځواب څه وي؟ ما مخکې تاسو عرض وکړو د امریکې ګټه په دې کې ده او وضعیت دې ایجاب کوي چې دوی له افغانستان سره خپل مناسبات عادي کړي، ځکه په نه عادي کولو کې امریکا څه په لاس راوړی شي، ولې په دې مناسباتو په عادي کولو کې لږ تر لږه ډیپلوماټیک حیثیت هم لوړیږي او دلته حضور په منطقه کې مطرح کیږي. په دې ترتیب سره د مناسباتو ښه کول د امریکې په نفع هم دي. مننه کوم. نوزاد صاحب، تاسو کله چې د سوریه او د افغانستان مسله سره مثال ورکول کیږي، سوریه څه رقم روان ده؟ د دې سوریه برخلیک به څه وي؟ ثبات ته ځي که بی‌ثباتی ته؟ خب آنچه که در سوریه اتفاق افتید با توجه به بافت اجتماعی سوریه و افغانستان تفاوت‌های وجود دارد. در سوریه هم در نظام پیشین هم در حال هم اقوام آزادی‌های خود داشتن، هم مذاهب آزادی‌های خود داشتن، هم افکار ایدئولوژی‌های مختلف و نوعی وجود داشته، چپ و راست در اونجا آزادی‌های خود داشتن. زمامداران کنونی به خاطری که بافت اجتماعیش از هم نپاشه اونمو به اون منوال قبلی حرکت کرد، امتیازاتی به همه داد، ولی بیشتر تمرکز کرد برای مداخله بیرونی ها. از آن جایی که ایران بیشتر کوشش میکرد که باید گروه های نیابتی استفاده کنه برای حضور بیشتر در خاورمیانه، بیشتر فشار بر ایران وارد کرد، غیر مستقیم بر اسرائیل وارد کرد و تانست توجه کشورهای جامعه جهانی را با توجه به رویکردهایی که کشور شمول جهان شمول بود مطرح کرد. روی کارتاش هم کشور شمول بود هم جهان شمول بود. توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد، هر کس حاضر به تعامل شد، هر کس حاضر است که سیر و سفر داشته باشه، روابط دیپلماتیک در اونجا برقرار بکنه. ما بار بار گفتیم که امارات اسلامی خوب کارنامه خوبی را به جا گذاشتن، امنیت مضایقه در افغانستان تامین کردن، ولی امنیت مضایق امنیت عمیق نیست، نمیتونه بستر به روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌اش ایجاد کنه برای ما. بنابراین ما به دیگه چیزا نیاز داریم، به رویکردهای دیگه نیاز داریم که در رویکردها باید تغییر می آوردن. در اینجا متاسفانه رویکردها متضاد است. رویکردهایی را که امارات اسلامی با وجود که افکار یکی است، ارزش‌های اسلامی یکی است، ولی رویکردهایی را که هر کسی میخواد به یک شکل حکومت بکنه و دیگه شکل حکومت میخواد. این میخواد که افغانستان در یک انزوا باشه، حتی در داخل کشور در تصمیم گیری کل لایه‌های اجتماعی شریک نمی‌سازن. کوشش میکنن تنها امارات در تصمیم گیری باید باشه، اما در اونجا اونا میگن تصمیم گیری کلگی با شریک باید باشه. اما در اینجا نظر چی است؟ یک مشکلی که وجود داره اونجا، حکومت را که به دست آوردن گروه‌های مختلف بودن. فکر میکنین که اینا با هم جور بیان یک مسئله دیگه ای که اینا به این حد که پیش رفت رهبر فعلی در اونجا، اما پیشرفت از یا یک طرف از دیگه طرف اسرائیل حملهش بالای خاکشان، اگر اینا به این حد تعامل داره چرا جلو از او گرفته نمیشه؟ شما ببینید اگر سوریه با وجود که فعلا ثبات نسبی در سوریه وجود داره، کش قوسا کم است، اگر واقعا بتونن یک حکومت ائتلافی حقوق بنیاده اونا شکل بدن، خودشان سر حال بیان، شکل بدن و مقتضیات تک تک مردمشان پاسخ بگوین، این مقاماتشان اونمو وعده کده و وعده خود واقعا صادق باقی بمانه، متحد باقی بمانه که قانون اساسی را تنظیم میکنه و به انتخابات باور داره میره. اگر چون این کار بکنن برای عادی مردم حکومت شکل بدن، در اونجا ثبات به وجود میاد، امنیت عمیق به وجود میاد. در غیر از او میتونن که در برابر مقابله کشف قوسای نیابتی استخباراتی قدرت ها مقابله بکنن و اگر نیکی کار نکنن سر اونمو گروه ها دوباره پس هم شانگهای سرمایه گذاری میکنه، هم ناتو سرمایه گذاری میکنه، اوضاع پیچیده میکنن. اما زمانی که مقایسه دو طرف میشه، یک طرف افغانستان دیگه طرف سوریه، در اینجا 20 سال پیش هم مثال داده میشه، میگه مثلا به حد ما پیش رفتیم با جامعه جهانی و چوکات ناتو که در چوکی های بسیار کلان ما خانما را آوردیم، در پهلوی هر والی باید یک معاون خانم می بود باش که جامعه جهانی خوشحال شود. دیگه ای که در وزارت های امنیتی که وضعیت هم جنگی بود، دخترها آمدن در موقف های بالا، این امتیازاتی بود که داده شد، اما نتیجه چی شد؟ ببینین هر حکومت وقتی که روی صحنه میه یا هر جریان سیاسی روی صحنه میه، تراوش مغزی خود بازتاب میده. تراوش مغزی مربوط به یک کتله معین است، یا او کتله میتونه انتزاعی باشه یا ائتلافی باشه. نظام پیشین یک نظام شبکه‌ای بود،
نظامی بود که در اوجا اشخاص افرادی که جز احترام به منافع خود داشتن و قوم خود داشتن و در یک کس داشتن اما میخواستن خوش و مقابل. بله، شعارهای نظام پیشین با شور مردم همخوانی نداشت. در طول تاریخ هر شعاری که با شور مردم افغانستان همخوانی نداشته باشه مردم رو دور مندازه. اگر امارت اسلامی امروز بعضی شعارهای امارت اسلامی هم با شور مردم همخوانی داره. به طور مثال بسته‌کر مکاتب، پانتون‌ها در حضور طبقه اوناس در تصمیم گیری ها روشن گپ است که اینی شعارم با شور مردم هم خواهد. ببینید کش قوس‌ها وجود داره، میاله هم کش قوس‌های داخلی هم خارجی وجود داره. هر شعاری که با شور مردم افغانستان هم خواهی نداشته باشه قطعا اون مردم هر دو طرف باید چی بکنه؟ امارت اسلامی و امریکا بس به پایان میرسن. خب امارت اسلامی لازم است که ما دیگه چشم ندوزیم که ترامپ چه میکنه به ما، پوتین چه میکنه به ما. ما از تاریخ درس بگیریم، از تاریخ کشور خود، از رخدادهای بیرون هم درس بگیریم که دیان چه گذشته. در داخل کشور بریم به طرف یک برگزاری یک گفتمان ملی حقوق محور ریشیابی کنیم، واکاوی کنیم برون افغانستان، بعد از یک طرح ملی را ریخت بکنیم، کمیته در اوجا تنظیم بکنیم، حقوق بنیاد که بتونه به قانون اساسی بپردازه یا مساعده کنه یا تعدیل کنه، سیاست خارجی تنظیم کنیم، داخلی تنظیم کنیم، بعدش به شکل نظاممندش حرکت کنیم که تا از این چوکات دی فاکتو به جور متبدل شیم. افغانستان باقی بمونه. او جانبدار صاحب له تاسو ټولو درنوونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شیبې. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.